نه خو ته یې دا سیاست او سبا بهر کې خلک غول خوري موږ باید دا ولې خوري ته باید سیاست ده دا خو منطق نه ده منطقي وغږېږه داسې خبرې وکړه تعمیلات یې ومني دا څنګه کېدلی شي چې ګوره د پنجاب په نامه دې موږ ملک په بارو ته وسوځو د پنجابي په نوم د ما 2 کلن ماشوم د مور په غېږ شهادت ورسوه د پنجابي په نوم د قندوز مدرسه بمبار کړه 6 کلن ماشومان د پاکستان کرنلان او جرنلان کړل سیمې خاردار در باندې تیر که روزانه زندانونو کې د خلک د پنجابي په نامه اچولي نن پنجاب ته دومره اعزاز ورکول چې بسته کابل کې د رخصتي شرمېږئ نه آیا دا خجالت نه باسئ هغه تبلیغاتو ماشین مو چې 20 کاله د پنجابي په نوم چالان کړی و هغه خلکو ته څه جواب لرئ تاسو خو نور څه لرئ نه دغه د پنجابي په نوم باندې تخریب مو که له لاسه ووته څه فکر کوئ چې دا ملت به لاړې درتونه کي څه فکر کوئ چې آینده کې چې دا خلک راځي او تاسو ته وایي چې ښه تا خو پرون دوی ته پنجابیان ویلې نن په سفر په رسمي سفر دومره پروتوکول ولې له چا نه وډار سولی څه وجه وه همدقسې نجیب ګاو هم دا خبرې کولې چې کله د قدرت په ګدۍ ناستو پنجاب 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 لیکن کله چې د قدرت نه محو سو عسکر مردار شو جنرالان لاړه کودتا پې باندې وشو له میدان وایي نه یې راوګرځو چېرته ځې وایي زه خو مودي ته ورځم بت ته سجده کوله نو نن هم هماغه استراتیژي تکراریږي طالب ټکوه 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 د پنجابي په نوم نن د په ټول کابل کې سبا د رخصتۍ اعلان کړی دا په کومه معنا باندې آیا بیا یو ځل غولېږئ تاسو خو د همدغه د طالب د محوه کولو په خاطر باندې د ډیورن اعزاز ورکړه چې مخاردار مو تیر که د ایسای مستنطقین مو کابل ته راوسته د امنیت ملي په دفتر کې استنطاق وکړه د دوی په فرمایش د پنجاب په فرمایش د امنیت ملي رئیس له دفتر نه لرې که له وظیفې نه دې لرې که رحمت الله نبیل چا لرې که تاسو خبر یاستئ نیم پارلمان کې د پنجاب جاسوسان ناست دي د همدغه رازق لغړی دا اوس ورسه په پټ او په کراچۍ او په ژوب کې دلته بلډینګونه اپارتمانونه دي دغه ایوبي چې موږ سره لایف ته راغلی و چې کله مې حقیقت ورته ویلی چې جناب اعلی ته خو اوس هم په کراچۍ کې پراپرټي لرې په پنجاب کې پراپرټي لرې د پنجاب په نوم والیان مو په پنجاب کې همدغه اختطاف نه سو د هرات والي چېرته ونیول سو په اسلام آباد کې څه شی کول نیم وزیران د کورونه په اسلام آباد کې وخت چې تاسو د اسلام آباد غلامان هم یاستئ مزدوران هم یاستئ سیکولران مو له دې نصره خولۍ په سر کړي دي او چغې وهي یو جهادي رهبر هغه څوک چې د روسانو په خلاف مسلح جهاد کړی هغه ته پیغورونه ورکوي هغه ته وایي چې ته راغلی ته د اسلام آباد نه د کابل د خاورې باد وایي زه دې ته حیران یم دې منطق ته چې او رزیله او خنزیره او سیکولره خو تم د همدغه خپل د حکومت په خلاف لګیا تظاهرات کوي جلوسونه کوي ښځې ګډې د چا په خلاف کوي ته د همدغه پنجاب د پارلمان رسمي غړی د همدغه پنجاب تنخواه اخلي پروتوکول یې درکړی د جلسې ټوله سیکورټي د همدغه پنجاب نیسي له همدغه پنجاب حکومت په خلاف باندې چې هر څه وایي د تا خپل ملک ده لیکن ته لاړلې په کابل کې دی په کابل کې دی د پروتوکول د کابل حکومت درکړه د انډیا د را په مرسته یې درکړه د را جاسوسه دا سرو خلیو باندې ته څوک نشي غلطولی یا پرون هغه نشنلستان اسرو خلیو والا دوی څوک نشي غلطولی له کابل نه د په طالب باندې ډز وکړه چې دا ترورستان دي تا ته دا اجازه چا درکړې د ما د ملک په چارو کې مداخله وکړه هغه څوک چې د خاورې اتلان دي زمریان دي غازیان دي هغه ته ترورستان وایه بیا ته فرق د طالبانو وکړه ته ورشه په افغانستان کې حالات وګوره ته چې د پښتون د لر او د بر درواغجنه ناره وهې ورشه په بر کې د څومره پښتانه په زندان کې پراته دي د تا به 2-3 زره کسان ورک وي یا به په زندان کې وي ورشه هلته د ناټو قوت امریکا د صلیب لښکرې راغلي دي همدغه د کابل بېواکه او بلواکه د CIA نوکر رژیم یې راوستی زندانونه له پښتنو په دې جرم ډک کړي چې ته طالب یې هلته د خوله ماته وه هماغه ارګ نه راجګ سولې همالته چې شړونګا بابا په 15,000 رایه باندې ولسمشر کېده تا ونه غپل تا په یو هوټل کې طالبانو ته ترورستانو نه ویلې او د سیکولر بچه چې چېرته دې نه کار هلته دې څه کار د تا یې څه د افغانستان په دې خونړي سیاست کې چې ته ګوتې وایې د تا دا کیشه په خوله دې ورک سي د دویم جنرال رازق
ته په خپل ملک کې نر خپل حقوق دې واخله. تا ته چا د لار او د بار خبرې کړي؟ ته د یو ملک د پارلمان رسمي غړی ته چې کاره یې چې راځې لکه سپی د خولې کې نیولی د راځې غاپې د افغانستان مجاهدینو اتلانو او غازیانو پسې خبرې کوي. هغه چا پسې خبرې کوي چې په یوه پیړۍ کې 3 امپراتوریانې ړنګې کړلې. ته راجګېږې هغه په بل چا پورې منسوبوې. نن دې بیا همدغه د تا کوم پارلمان چې ته ممبر یې د همدې پارلمان ممبر دې زه هلته ورسه اوس د کابل ګوډاګۍ ادارې ته ووایه چې دلته دې ولې پروټوکولونه ورکول؟ خلکو پسې فضول مه غږېږئ، خپل حیثیت وپېژنئ. په غرب کې په اروپا کې ناستو سیکولرانو ته وایم، سکشویانو ته وایم، سوسیال خورو ته وایم، ډېر د شرم او د خجالت خبره ده. په کومو سترګو به تاسو له دې وروسته دې ملت ته ګورئ؟ تاسو خو طالب ته پنجاپی ویلې. دغه کار که طالب کړی وای د هلمند یوې سیمې ته یو پاکستانی راوستی وای، نن به مو څومره غوغا شروع کړې وه. دغه کار که طالب کړی وای، خالي د پاکستان یو بیرغ یې همداسې یو طالب لاس کې نیولی وای، تاسو به نن څومره ټاپې پې لګولې. خپله چې بیا غول خورې وای دا سیاست ده. ولې طالب په سیاست نه پوهېږي؟ هغه طالب چې نړیوال په سیاست کې مات کړه، په ډیپلوماسۍ کې مات کړه، هغه په دې نه پوهېږي چې له ګاونډیانو سره ډیپلوماسي او سیاست وکړي. هغه په دې نه پوهېږي چې ګاونډیانو ته قناعت ورکړي. هغه غلام ده. لیکن ته چې د همدغه هیواد چې ته خپل دښمن بولې، روزانه د کونړ په راکټونو وړي، نن صدراعظم درځي بیرغونه د ټول کابل نیولي، رسختیانې ورته کوي، د ګلانو ګېډۍ به ورته سبا وړاندې کوي. سبا به افغان پیغلو چې د ګلانو ګېډۍ ورته نیولي. ای شرمېدلو، ای رزیلانو، موږ درته وایو چې تاسو جاسوسان یاستئ. جاسوس ده. هغه که د امریکې جاسوسي، که د پنجاب جاسوسي، که د ایران جاسوسي، چې چا د امریکې جاسوسي مردارخوري ته غاړه ویوړه، هغه هر رقم جاسوسي په ځان باندې مني. تر کله پورې؟ نن مو بیا یو بل غټ سری، یو بل دبه سری، یو بل خنزیر، یو بل د روسانو پخوانی ټټو دوستم راجګېږي. هغه بیا څه وایي؟ خبرې هغه بیا دا خبره کوي چې طالبانو په موټر سایکلونو باندې امریکا ماته کړل. خو یا په موټر سایکل ماته کړې، یا په بایسیکل ماته کړې، په هر شی چې ماته کړې ده ماته کړله. پرون د همدغه روسانو تر څنګ چې ته ناست